د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي افغانستان د باور وړ سیمه ییز ملګری وباله او ټینګار یې وکړ چې د هیواد خاوره به د سیمې د هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. په ورته وخت کې د چین په اورمچي ښار کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې خبرې اترې د یوې جامع حل لارې موندلو لپاره لومړنۍ هوکړې ته رسېدلې دي. پر همدې موضوع د بس په تړاو سره د نړیوالو چارو کارپوه عزیز الدین مارج راسره دی. مارج صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. ویل کېږي چې په چین کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ روانو مذاکراتو ته مثبت هیلې شته او دواړو لورو د ستونزو پر حل باندې پر خبرو اترو باندې ټینګار کړی. تاسو د دې مذاکراتو پایله څنګه ارزوئ؟ مننه باران خو لومړی تاسو تخنیکي همکارانو تلویزیون سلام او احترامات وړاندې کوم. که چیرې پاکستان د سولو خبرو ته د حل د کړکېچ د حل دپاره ژمنتیا درلوده، خو دا خبرې په ترکیه کې هم وسولې، په سعودي عربستان کې هم وسولې، په قطر کې هم وسولې. دوی به دغه وخت کې داسې یو تدابیر نیولې وای یا دا یې په ژمنه باندې وفا کړی و، حتی ورباندې هم وکړه، بیا یې مات کړ. د اختر په اروپا کې هم چې خپله ځان د مسلمانانو دا کار یې وکړ. بله نو بله هیله دا وه چې کیدای شول چې یو چین چون یو صنعتي او تولیدي هېواد ده او په دواړو هېوادو اثر هم لري، اغېز هم په پاکستان لري هم په افغانستان لري. نو دا ګرنه وه کیدای شي دې ته غاړه کېږدي. بارم په ټوله کې چې سړی حقیقت ته وګوري، حالاتو قراردو ته کتو سره پاکستان پروژه اخیستې ده، دا یو مامور ده، په همدې باندې تنخواه اخلي. دا پروژه چا ورکړې ده دلته دوی ته؟ دا پروژه امریکا ورکړې ده. امریکا ورته ویل دا سیمه نارامه کړه. د سیمې په نارامولو کې دوی مجبوره دي چې دا پلي کړي. همزمان دلته د سولې خبرې اترې په چین کې روانې وې. عاصم منیر ډاډ ورکړ امریکا ته، یعنې په وینا کې ویلې چې موږ په افغانستان کې جګړو ته دوام ورکوو، خپل عملو ته دوام ورکوي. هغه ته ویل چې ته ورته کېږي موږ له چین سره که ناست یو د ډیپلوماسۍ پر بنیاد ناست یو چې خپل ملت ته او د سیمې هېوادونو نړۍ ته ملامت نه سو. نو دلته مارج صاحب، د افغانستان په نامه کېدو کې د امریکې ګټې څه شی کېدای شي؟ دلته نورې پروژې لري راوړي، دلته د تعدید جوړوي د چین لپاره، روسیې لپاره، ایران لپاره. دلته باګرام د دوی ریزارف فکر کوي چې باګرام ته وزیر اعظم بهتر. خو اسلامي امارت ویلي چې هېڅکله به دا اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو باندې برید وکړي. همدا مسله ده چې اوس پاکستان ته وایي چې سیمه نارامه کړه او فشار راوړه، طالبان ضعیف کړه، جګړې ته دوام ورکړه چې لاره هواره سي دې ته. او بل دلته د ایشیا د خراسان په نوم باندې ډلې دي راوړي. بل ژمنتیا هم د پاکستان وه چې له ایران سره په جګړه کې مرسته وکړي. دوی هم دا کې بل د چین مخنیوي مسله هم ده چې په افغانستان او پاکستان کې پانګونه ونه کړي. نو دې ته په کتو سره دا مسایلو ته ټولو ته غواړي چې مثلا دلته سیمه نارامه وي. موږ خپله پاکستان د غرب په امر باندې چې پخوا له ډېر زمانې نه به پاکستان ته وظیفه ورکړه چې افغانستان کنټرولوه، بهرنی او کورنی سیاست. دا کار د کاو کامیاب و، چې ناکامۍ سره مخامخ شوی د دنیا حکومت، ځکه امریکا ډېره دنده ترکیه او سعودي او قطر نور ته ورکړي، د پاکستان په دې اعتباره شوی، ځکه دی ته وایي چې تا ماموریت کار نه کوي او خو دلته امر راغلی، بل اتفاق پیدا شوی، بل خلک مخاسي پوه شوي دي. اوس خلک په نوم د اسلام او په بلبل څوک غولول نه شي، دوی حقیقي اسلام او دین درکړی ده، دوی حقیقي سیاست درکړی. دوی اوس خپلو ګټو توان پوهېږي. یو 10% افغانان چې هغوی ناپوه دي، هغوی هم کله کېدای شي پوه شي. نور خلک پوه شوي دلته اصلي قصې څه شی دي. دنیا نن سبا یو کور ګرځوي، هر څه له هر څه نه پوهېږي. نن که په ایران حمله کړي خلک پوهېږي چې هدف چېرته د ایران انرژي چېرته ده او څه کوي، امریکا څه غواړي، غرب څه غواړي. چین چې دا خبرې اترې کوي ټول په دې پوهېږي چې د چین هدف څه شی ده، ولې دا کار یې وکړ. په دې پوهېږي چې مثلا سوله امنیت نه راځي، پاکستان نه مني، پروژه نه ولې کوي، خو د خامخا خپلو ګټو دپاره کوي. خپل سیال ته امریکا ته وایي چې زه دلته ویده هېواد نه یم، ته که راځې د ما ته راځي لاره بنده یا ما ته کوم یو غوریان او سیکیان ته دې ته مشکلات جوړې، بیا زه مشکل درته جوړولی شم. روسیه هم سبا امکان لري ورته کار وکړي، همداسې مذاکرې طلبنې ووایي یا پلاوي وغواړي. دا په ټوله کې رقابتونه د دنیا د ګټې جنګ ده، د انرژي جنګ ده، د سیالۍ جګړې دي. په جګړه کې دوی ګټې دي، توکي قیمته کېږي، د دوی فابریکې دي.
د دوی تولیدي صنعتي شرکتونه دي، ملکونه ورانېږي، د دوی بانکونه قضیه ورکوي، د دوی ساختماني ودانۍ شرکتونه دي، بیمه د دوی په لاس کې ده، ټاکس دوی په لاس کې ده. اوس ګورئ دا دومره اداراتو، ملل متحد و اعلامیې و منشورونه، میثاقونه، کنوانسیون ټول چوپ دي. بشر مړ کېږي، لامل د بشر چوپ ده. مارس تاسو ته یوې خبرې ته اشاره وکړه چې کېدای شي له چین وروسته روسیه هم داسې یو ورته ګام پورته کړي، خو تر چین وړاندې روسیې پاکستان ته دا غوښتنه کړې وه چې موږ غواړو تاسو ترمنځ باندې مذاکرات مخته یوسو، خو پاکستان هغه وخت مذاکراتو ته غاړه کېنښوده. څه فکر کوئ آیا په پاکستان کې د چین نفوذ د دې لامل شو چې پاکستان دې ته راونغاړي چې دلته مذاکرات ته کښېني؟ تقریبا همدا خبره ده، بالکل، ځکه چین په دواړو ډېر اغېز لري. روسیه بیا دومره اغېز زیات نه لري په پاکستان باندې. په افغانستان هم چې د یو وخت یرغل کړی د خلکو ذهنیتونه ورته خراب دي، ډېر اغېز هم نه کوي، خبرې څوک نه مني. او په تاریخ د افغانستان کې ښودل شوې ده هر واره چې روسیې ټټان ولا ژمنه کړې ده، افغانستان سره نازواني کړې پرېښې ده، څو زره دا تکرار شوی ده. په یو وخت کې د خپل روسانو هغه وخت کې ګوره قوت کم نه و، د شاه زمان په وخت کې چې کله جان لکوب له ایران سره دوی سره تړون وکړ، ورته د رنجیت سنګ مسایل رامنځته شول، شاه شجاع روسیه او پلاوی راولېږه، مګر نازواني وکړه. حمید دوستمحمد خان سره ویکوویچ بخښنه ستالیتوف راغله او د مکناټای په وړاندې هغه هم نازواني وکړه. د شاه علي خان په وخت کې د چې کلوناري و، د ستالیتوف او ویکوویچ و، هم نازواني وکړه. شاه علي خان ته د په اطمینان باندې لاړه مزار ته نږدې بخارا ته پرې نه ښوده، بیا ما ته مړه پسه. دوست محمد خان فرات ته هغه ته بخارا ته لاړ، ته وزیر اکبر خان جګړه کې کومای کې ونه کړ. همداسې څه تاریخ تشریح کړو تر امان الله خان پورې چې کله هغه اړ کې مثلا همفیني سفیر د انګلیس له ساکاوز سره معاملې وکړلې، دلته د روس د وخت سفیر چې اوس د معلوم لیاد وته او پته داس پر راغلی و، د کومک ونه کړ. عثمانت صاحب دې ته په کتو روسیه بمبونه په ایران د سیمې هېوادونه باور نه پرې لري، نو بنا دغه لپاره چین دا کار وکړ. خو به چین باندې چین هم پوهېده چې پاکستان دې ته غاړه نه ږدي، ځکه دا پروسه ده، هغه هر څوک خپلې ګټې مخکې وایي، چین د خپلو ګټو لپاره دا کوي. مارج صاحب تاسو ویل چې کېدای شي پاکستان بیا هم اوربند ته غاړه کېنږدي، دې ته په کتو چې پاکستان پخوا هم اوربند نقض کړی او د افغانستان پر حریم یې تېری کړی دی، که چېرته بیا هم پاکستان داسې ورته ګام پورته کړي، د اسلامي امارت باید کوم دریځ غوره کړي؟ پاکستان یې پورته کوي، هر هېواد چې زور لري په کمزوري باندې حمله کوي. موږ هم یو وخت دا کار کړی، شامل هوتک اصفهان ته تللی و، بس ستامد غزنوي هند ته تللی و، موږ هم دا کار کړی، څوک دا کار کوي، خپل مملکت باید تدابیر ولري. او تاسو ګورئ که چېرې دلته فاصله د ملت او دولت منځ کې ورکه نه سي، کمه نه سي یا ورکه نه سي، یو سي، او افغانان ثابته کړې د پردي په وړاندې بیا یو کېږي، بیا سیاسي اختلافات عقدې لرې کوي. که چېرې دولت په ملت تکیه ونه کړي او دلته اصلاحات رانسي، تر هغه چې په خپلو پښو قوت باندې ونه درېږو، کافي وسله لرو، یوه څانګه باید موږ بدله کړو په قوایي و دافع هوا باندې. کله چې قوت پیدا کړو، کله چې یو موټی یو، کله چې پوځ هم کوي، بیا د پاکستان هم ډارېږي، اوس هم ډارېږي. نسبتا هغه 20 کاله چې د ناټو په موجودیت باندې افغانستان باندې حملې کولې، کونړ یې کنډواله جوړه کړه، نورستان او بدخشان او خوست او ننګرهار او پکتیا یې ویشتل په پکتیکا. اوس هغه قوت نه لري، ځکه اول کې حمله وکړله، کله چې بیرته غچ تر واخیسته سه او څه وداسه، اوس حیا کوي. نو بنا کله نور هم قوت واخلو او بیا داسې بالمثل عمل سره وکړو، بیا یې بادار هم ورته وایي چې بچی نور ناکامه سي، نه سي کوی ماموریت. یعنې وارث صاحب پاکستان دا تمه نه درلوده چې د اسلامي امارت داسې یو سخت غبرګون سره به مخ شي؟ نه نه، قطعا د فکر کوه چې دلته موږ پخوا غوندې لاسپوڅ چې به یا طالبان هم د پاکستان راغلي دي، کېدای شي دوی هم د موږ اطاعت وکړي. بار کله چې دا حالت ولید، اوس پردین چور کې دا د پچو دي، او دوی وایي چې موږ لاره خلاصو، ځکه موږ بدیل لارې پیدا کړي دی، د کلدار اقتصاد ورڅخه تاوان رسېږي. خو په هر صورت باندې موږ باید دا فکر وکړو چې پاکستان یو ایالت دی، غربي نړۍ ده، غربي نړۍ کنټرولوي،
غربي نړۍ بودیجه ورکوي، غربي نړۍ پالیسي ورکوي، سیاست ورکوي، موږ باید خپل تدابیر په صورت ونیسو. عام د اوسني حالت ته د اقلیمي حالتونو خرابېږي، ورځ په ورځ سیلاوونه زیاتېږي، د ایران مسله دغه جګړه پراخېږي او دې ته فکر نه کوي چې امریکا ماته سو او ایران دې دا پلان سوي جګړه ده دا ته 2028 کال دوام کوي. خلیجي هیوادونه تارګېټ دي، جګړه پراخېږي، د سیمې هیوادونه نور ټول تدابیر نیسي، هم اقتصادي هم سیاسي. موږ باید دې ته کار وکړو چې خدای راخصه تاوان ونه کړي. ډېره مننه کوم د نړیوال چارکار په عزیز دین مرشد صاحب ستاسو له حضور څخه په خپرونه کې کور موده.